وګورو چې 25 له 83 نه منفي کولی سو که نه، یا 25 منفي 83 کوم ځواب لري او که نه. تاسو اوس ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ چې په خپله یې حل کړئ. فکر به وکړو چې تاسو ځان سره حل کړ او د حلولو وخت کې به لومړی تاسو دلته د یویزو ځای ته تللي یاستئ او ویلي به مې وي پورته زه 3 یویز لرم او هغه نه غواړم دا 5 یویز کم کړم. خو بیا مو شاید فکر وي چې 5 خو له 3 منفي کیږي نه، ځکه 5 زیات دي له 3 څخه. نو څه باید وکړم؟ اوس به زه درته لاره در وښایم. دلته باید له ګروپ جوړونې نه کار واخلو، یعنې قیمتونه د لسیزو نه جلا کوو او د یویزو سره یې یو ځای کوو. لږ به نور هم روښانه کړم. اوس به له دې 3 بېلابېلو لارو نه مخکې ولاړ سو. بیا به سم پرې پوه سئ. د دې 3 شمېر باید لږ ډېر سي، لږ تر لږه 5 سي یا هم ورنه زیات سي. نو دا څه ډول زیاتوو؟ اوس موږ یو لسیز د لسیزو له ځایه جلا کوو، یعنې د 8 لسیزو پر ځای چې یو لسیز یې واخلو دلته به 7 ولرو او بیا کله چې مو دا 10 جلا کړل له دې ځایه یې لرې کوو او د یویزو خواته یې وړو او دا 10 چې بیا له 3 سره جمع کړو نو 14 به سي. 10 جمع 3 14، یعنې په دې معنا چې 83 له 8 لسیزو او 3 یویزو جوړ سوی. او یا داسې هم ویلی سو چې له 7 لسیزو او 14 یویزو. 2 نورې لارې به هم در وښایم چې نور هم درته روښانه سي. خو اوس به په همدې مخکې لاړ سو. نو اوس دلته لرو 14 یویز منفي 5 یویز چې 8 یویز کیږي. او بیا د لسیزو ځای کې 7 لسیز منفي 2 لسیز مساوي کیږي له 5 لسیزو سره. نو ځواب به مو 5 لسیز او 8 یویز چې 8 50 کیږي. اوس څرنګه چې مې مخکې وویل نورې لارې هم سته. نو یوه بله لارې چې 83 په بل ډول لیکلی سو، دا چې کولی سو ولیکو چې 80 جمع 3 80 جمع 3 چې له 83 سره یو شان دي، 8 لسیزه 3 یویزه 8 لسیزه 3 یویزه او 25 هم یو شان دي له 20 جمع 5 سره. 20 جمع 5. اوس په 20 جمع 5 له پاس عدد نه منفي کړو. که داسې ولیکو چې پاس عدد منفي 20 یا منفي 12 ګوني او بیا منفي 5 یو ګوني، نو د 25 منفي کول یو شان دي د 20 او بیا د 5 کمولو سره. نو اوس به یې مخکې غوندې حل کړو. دلته که بیا وګورو نو لاندې د یویزو ځای کې 5 دي. نو که وغواړو چې 5 له 3 کم کړم د اوس لپاره به دا کار ستونزمن وي. خو که له دې ځایه 11 راواخلم بیا اوس که له دې ځایه 11 جلا کړو نو دلته به اویا پاته سي. او بیا چې دا 10 د یویزو سره یو ځای کړم نو 10 جمع 3 به 14 سي. پام مو ونیسئ د عددونو شمیر بدلون نه خوري، یعنې اویا جمع 14 یو شان دي له دې 80 جمع 3 سره چې دواړه 83 کیږي. او د دې ګټه دا ده چې اوس کولی سو د یویزو ځای کې 5 له 14 منفي کړو. نو 5 چې له 14 منفي کړو 8 کیږي او 12 چې له 7 دانې لسو نه منفي کړو یا 20 له اویا نه نو 50 کیږي. دا هم 50. نو لاندې عدد مو 50 جمع 8 دی چې مساوي کیږي له 8 50 سره، یعنې 15 لسګوني او 8 یو ګوني. اوس به راسو درېیمې لارې ته چې دا ټوله یوه طریقه ده، خو په بېلابېلو لارو یې ښایو. نو داسې هم لیکلی سو چې 83 یو شان دي له 8 لسګوني جمع 3 یو ګونو سره. نو دا د لسیزو ځای دی او دا هم د یویزو 8 لسګوني او 3 یو ګوني. اوس ترې 2 لسګوني او 5 یو ګوني منفي کوو. نو لیکو چې دلته به ولیکو چې منفي 2 لسګوني او بیا دلته هم لیکو منفي 5 یو ګوني منفي 5 یو ګوني. نو 25 یو شان دي له 20 جمع 5 سره. که چیرې زه وغواړم 25 منفي کړم نو دا به یو شان وي له لومړی منفي 20 بیا منفي 5 سره، یا هم په بل ډول منفي 2 لسګوني او بیا منفي 5 یو ګوني 2 لسګوني او 5 یو ګوني. نو راځئ اوس یې حل کړو. نو دا کیږي چې په دې خو پوه سو چې 5 یو ګوني له 3 یو ګونو نه منفي کیږي. نو باید عدد مو غټ وي او دا د لسیزو نه د 1 لسګوني په اخیستلو سره کیږي.
د 13 ګونو د لیکونو پر ځای یو دانه یې ترې جلا کوو او 18 ګونې لیکو او بیا دا 10 هم د یویزو سره یو ځای کوو. په دې خو پوهیږو چې 11 ګونی 10 یو ګونی کیږي، نو له دریو سره په یو ځای کولو سره دا 13 یو ګونی کیږي او اوس یې منفي کوو. نو 13 یو ګونی منفي 15 یو ګونی مساوي په 8 یو ګونو کیږي او 18 ګونی منفي 12 ګونی مساوي په 15 ګونو کیږي. 15 ګونی او دا مو ځواب. دا ټولې بېلابېلې لارې وې چې ګروپ جوړونه یې موږ ته را زده کړه.